ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د یوې غونډې پر مهال افغانستان کې د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې پروسې په برخه کې نور باید له انو بانو لاس واخیستل شي څو افغان وژنه پای ته ورسیږي د دوی په خبره هر څوک چې د سولې په روانه پروسه کې خنډونه رامنځته کوي په کلکه ترې د دا ډول کړنو د بندېدو غوښتنه کوي. مونږ په ګران هېواد افغانستان کې دایمي سوله غواړو او هر څوک چې د سولې په روانه پروسه کې خنډونه اچوي مونږ ترې په کلکه غوښتنه کوو چې دا ډول کړنې بندې کړي ترڅو نور په افغانستان کې وینه تویونه بنده او دایمي سوله راشي. صلح مونږ په تمامه معنا باندې تاییدو. په صلح کې خیر دی، الله ورته خیر ویلی دی او هر هغه څوک چې د صلح مخالفي قومونه مخالف دي، مونږ مخالفي، علما مخالف دي او که چیرته مونږ په ښکاره څوک ولیدل چې د صلح په خلاف چغه اوچته کړي، علما به یې د منبر نه یاد کړي او مخالفت به یې وکړي، په رسنیو کې به یې یاد کړي او هر هغه ځای نه چې صلح راځي مونږ د هغې ملاتړ کوو، مونږ د هغې تایید کوو. د دې غونډې په ترڅ کې یادو دیني عالمانو همداراز له حکومته غوښتنه وکړه چې د اسلام او اساسي قانون خلاف کړنو مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي او په خبره یې هر څوک چې د بې حجابۍ او اخلاقي فساد پر وړاندې غږ پورته کوي نو دوی ملاتړ کوي. هغه غاګ او بدرګه چې نیکیو ته بلنه کوي د بدونه خلک منې کوي. موږ د ننګرهار علما ولسونه اصیل خلک افغانان د دې بدرګه کوو، دې تر شا ولاړ یو، دا تاییدو. په ورته مهال د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی ټولو اسلامي او قانوني کړنو ته ژمن دي. د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاړي په خبره د نیمګړتیاو په له منځه وړلو کې دوی سره د دیني عالمانو همکاري اړینه ده څو په ګډې همکارۍ شته ستونزې حل شي. هغه موضوعات چې دوی وایي چې ولایتي ادارې ورته پام نه دی کړی زموږ له دې علما کرامو څخه په ډېر درنښت هیله ده چې زموږ د حج اوقافو ادارې سره د همکاري وکړي، هغوی سره د په همغږۍ یو نوښتګر پلان جوړ کړي چې له مخې په ننګرهار کې ټولو هغو برخو ته چې دوی فکر کوي چې ورته پام نشته دی زموږ د حکومت یعنې د حج اوقافو ادارې په چوکاټ کې ورته رسیدګي وشي. موږ بشپړ د دغه ډول چارو ملاتړ کوو. ننګرهار کې دا دیني عالمان په داسې مهال راټولیږي چې څو ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د ګازارګاه جامع جومات ملا امام مجیب الرحمن انصاري ویلي په هېواد کې به د بې حجابۍ او اخلاقي فساد د مخنیوي په پار غږ پورته کړي.